أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين. د هر څه نه د مخې د ژوندون نړیوال راډیو ټلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو او کارکوونکو ته تحفه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وړاندې کوم چې په لفظ د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ده. مینوالو خوشحاله اوسئ او الله جل جلاله مو د صحت په جامه باندې پټ لره. د قرآن پوهنې درس د موږ او تاسې په تجوید کې روان دی. په ابتدا او اعاده کې موږ خبرې کوو. ابتدا او اعاده. خو راځم مخکې له دې نه چې په ابتدا او اعاده کې خبرې وکړو او بیا ورسو چیشي ته متفرقه بحثونه وکړو، ډاک او باریک حرکتونه بیان کړم او همداسې نور. نو راځم دې ته چې زه مخکې له دې نه چې د درس شروع کړمه ما نه یو څو ملګرو سوالونه کړي وو چې ما کوشش کوم په حدیث پېژندنه کې بیان کړم، خو په هر حال هغه درس لږ اوږد څه ځکه چې موږ ابتدایي درسونه هلته پاتې وو، په هغه کې مرتبط بحث اوس راځم دې ته. یو چا سوال کړی دی چې ښځه د خپل خاوند له مال نه صدقه ورکولی سي بدون د خاوند یا د میړه له اجازه نه که نه؟ خانم میتواند از مال شوهر خویش بدون اجازه شوهر صدقه داده میتواند صدقه کند، یا خانم میتواند که بدون اجازه شوهرش از مال شوهرش صدقه کند چیزی را؟ ښځه کولی سي چې د خپل خاوند له مال څخه بدون د خاوند له اجازې یا د میړه له اجازې نه څه شی صدقه کي او که نه؟ علما کرام ښځه نسي کولی چې د میړه د اجازې نه پرته د هغه علما کرام وایي چې ښځه نسي کولی د میړه د اجازې نه پرته د هغه له مال نه څه صدقه او خیرات ورکړي، مګر کولی سي چې لږ څه ورکړي، یعنې دوغومره څه ورکړي چې هغه کې ضرر ډیر نه وي، یعنې د میړه مال ته پکې ډیر ضرر ونه رسیږي، یعنې ډیر تاوان میړه ته ور وانړوي. داسې لږ ډوډۍ یا لږ شی ورکړي، لږ اوبه ورکړي، لږ ډوډۍ ورکړي، یو مسافر تېرېږي غږ کوي او پاس ته یې ډوډۍ ورکړي، یا یو څوک تږی وي لږ اوبه ورکړي، یا داسې لږ شی ورکړي چې هغه د میړه مال ته پکې ډیر ضرر او تاوان نه وي، یا میړه ته یې ډیر ضرر او تاوان نه وي ور اړولی. او دغسې علما کرام داسې وایي دلیل څه ګڼي چې دا کولی سي؟ د حضرت بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها دا حدیث دی چې وایي ښځه کولی سي چې د میړه له مال نه لږ شی ورکړي، لږ ډوډۍ یا لږ اوبه یا لږ نور شی چې په هغه کې یعنې ډېر ضرر او تاوان د میړه مال ته پکې نه وي، یا میړه ته پکې ډېر ضرر او تاوان ونه رسیږي. نو دا کار لپاره د دې ښځې هم خیر دی، اجر پکې دی، او همدغه رقم اجر چې د دې ښځې لپاره دی همدغومره اجر یې لپاره د میړه لپاره هم دی. دا یوه خبره. یعنې اوس راځو دې ته موږ دا فایده ترې واخیستله د دې حدیث د بیبي عایشې، د دې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې حضرت عایشې رضی الله تعالی عنه یا ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها روایت کړی دی. نو څه وایو چې ښځې ته پکار دا ده چې د خپل میړه له مال نه که یو مسافر راغی یا مثال چا سائل سوال وکړه دغومره څه صدقه ورکړي چې ډېر تاوان او ضرر میړه ته ور نړی، یعنې د میړه مال ته پکې ډېر ضرر او تاوان نه وي، داسې لږ څه ورکړي، یا لږ اوبه یا لږ ډوډۍ یا یو بل شی. نو د دې لپاره هم اجر دی، خیر دی، او همدارنګه د میړه لپاره هم اجر و ثواب په دې کار کې نغښتی دی. او د میړونه به هم ښځو ته دغومره اجازه کوي، ورته وایي به چې داسې چا که سوال وکړه، سائل راغی، خیرات یې غوښته، صدقه یې غوښتله، نو یو څه ورکړي په کوم مال کې چې د میړه مال وي، ملکیت د میړه وي، د خاوند مال وي، نو بیا ښځه به داسې لږ څه د پردي مال ورکوي د میړه له ماله، ځکه دا تصرف مال د غیر کې دی، دا مال د میړه دی، ملکیت د میړه دی، او دا ورځي په هغې کې تصرف کوي، صدقه او خیرات کوي، ځکه دا په کور کې ده، په مال باندې یا په دارایي باندې دا چوکیداره ده، ولاړه ده او د هغه حفاظت کوي. نو هغه به داسې نه کوي چې ډېر تاوان میړه ته ور واړوي، ځکه که ډېر شی ورکړي، ډېره صدقه ورکړي، په دې وخت کې به بیا د میړه خوښه نه وي، نو په بل مال کې څوک تصرف نه کوي، د بل په مال کې څوک تصرف نه کوي، که خیراتوي کې چاته وربخښشوي کې مثال تقسیمي، هغه د بل په مال کې تصرف کول صحیح نه دي، روا نه دي چې سړی ورځي د بل چا په مال کې تصرف کوي. نو دغومره تصرف چې دا کې کوي چې یعنې یو دغومره شی ورکوي، ځکه د صدقې برکتونه ډېر دي، د صدقې ډېر اجر دی، په صدقه کې ډېر خیر دی، دغومره څه ورکړي چې ډېر تاوان او ضرر یې میړه ته ونه رسېږي، یعنې میړه مال ته پکې ډېر ضرر او تاوان نه وي، لکه څنګه چې حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها له حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث روایت کړی
چې داسې لږ څه که ورکړي پروا نه لري، نو د دې لپاره هم اجر و خیر دی او د میړه لپاره هم. بله خبره دا ده چې که چیرې وایي ښځه له خپل مال نه صدقه ورکولی سي هغه ښځه چې هغه میړه ولري، په دې کې درې قوله دي. یو قول دا دی چې ښځه د خپل میړه د اجازې نه بغیر له خپل مالم صدقه نسي ورکولی، ځکه دا تابعداره د خپل میړه ده، نو که له خپل مالم صدقه او خیرات ورکوي نو باید اجازه له خپل میړه نه واخلي. هغه هم یو دلیل یو حدیث نیسي چې لپاره د ښځې روا نه ده چې یو کار وکړي بدون د میړه له اجازې نه. بل قول دا دی چې درېیمه حصې نه اضافه نسي ورکولی. درېیمه مالکیه وایي چې له درېیمې حصې نه اضافه مال، یعنی که چیرې دا د 1 لک روپیو چښتنه وي 50,000 نسي ورکولی، بلکې 10,000 یا 10,000 یا 15,000 نه درېیمه حصه د مال کولی سي چې دا صدقه کړي. دا بل قول دی. خو درېیم قول چې جمهور علما په هغه باندې اتفاق کوي، شافعیه، مالکیه او حنفیه یا احناف په دې باندې اتفاق کړی دی او جمهور علماو قول دی هغه دا دی چې یوه ښځه په خپل مال کې تصرف کولی سي او خپل مال صدقه کولی سي چې مالک یې دا وي، ولو که دا میړه ولري، دا خاوند ولري، خو د هغه مال چې دا مالکه ده، دا د دې مال دی، د دې په ملکیت کې دی، دا کولی سي چې هغه صدقه کړي. هغه څه دلیل حدیث ګڼي، څه دلیل لري، ولې وایي جمهور علما؟ نو چې وایي هغه اول قول چې وایي چې هغه نسي کولی نیسي ورکولی بدون د میړه له اجازې، هم یو حدیث یې راخیستی دی، دلیل یې ګڼلی دی چې وایي لپاره د ښځې روا نه ده چې بدون د میړه له اجازې نه چی ورکړي، چاته یا څه وکړي یا کوم کار سرته ورسي باید د میړه اجازه پکې وي، ځکه چې دا په قید د میړه کې راغله نو هغه یې سرپرست دی، هغه یې امیر دی، د امیر به متابعت و فرمان برداري کوي. ښه نو دغه جمهور علما چې حنفیه، شافعیه او مالکیه دي هغه وایي چې نه کولی سي صدقه ورکولی سي له خپل مال نه، کولی سي چې خپل مال صدقه کړي. د هغو لپاره دلیل چې دی لپاره د ثبوت دی دا حدیث د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلال رضی الله تعالی عنه څخه له جومات نه راووت او بیا یې دا ګمان کوه چې دغه ښځو به د ما وعظ نه وي اورېدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو ښځو ته یې وعظ او تبلیغ شروع کړ او په صدقه د صدقې بیان یې ورته وکړ، د صدقې هغه فیوزات او برکتونه او فضیلتونه یې ورته بیان کړل. نو ښځو زر تر زره او ښځو ته په صدقه ورکولو سره امر وکړ، نو ښځو شروع وکړله خپلې لښتۍ او ګوتمۍ یې ویستلې چې صدقه یې کړي او حضرت بلال رضی الله عنه هغه په خپله لمن کې راټولول. نو دا یې دلیل ګڼلی دی جمهور علماو چې هر هغه ښځه چې د خپل ملکیت چښتنه وي، مالکه یې وي او د دې په تصرف کې وي، دا کولی سي چې بدون د میړه له اجازې نه له خپل ماله صدقه ورکړي. دلیل یې څه دی؟ د حدیث د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی. نو ښځې کولی سي چې مالک د خپل ملکیت وي، مال د ده وي، هغه د دې مال وي، د دې ملکیت وي، له هغه نه صدقه ورکولی سي په نزد جمهور علماو باندې. تاسو ته مې درې وړه قوله بیان کړل. او که چیرې ښځه مالکه د خپل مال نه وه، د میړه له مال نه یې صدقه ورکوله، نو که چیرې ضرورت پیدا سو، سائل راغی سوال یې وکړ، خیر یې غوښته او دې غوښتل چې کومک وکړي، دوغومره څه به ورکوي چې د میړه مال ته پکې ډېر ضرر نه وي، یعنې میړه ته به ډېر تاوان نه وراړوي. خو ښه خبره دا ده چې له میړه نه مخکې له مخکې اجازه د صدقې ورکولو واخلي. ورته وایي چې ته په سفر ځې، په کور کې نه یې، زه په کور کې یم، که یو سائل راغی یو شی ورکړم نو غاړې به یې هم خلاصې وي او له پوره اجر نه به هم بهرمنه وي، اجازه به ترې اخلي. که چیرې بیا پېښه سوله داسې چې ده ته اجازه نه وه سوې، دې یو شي ورکړي خو لږ شی به ورکوي، نو بیا کولی سي. ولې دلیل څه دی چې دا کار کولی سي؟ دا حدیث د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها دی چې روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دوغومره څه ورکولی سي چې هغه میړه ته پکې ډېر تاوان او هغه نه وي، ضرر نه وي. ولې؟ ځکه چې په صدقه کې ډېر فیوزات دي، ډېر فضیلتونه لري، ډېر برکتونه پکې پراته دي. نو د دې لپاره هم دا کار اجر دی چې لږ څه ورکړي، لږ ډوډۍ، لږ د څښاک شی، یعنې چې چکي، اوبه، شربت یا داسې نور یا داسې یو 10 او 15 روپۍ چې ډېر تاوان نه وي کې، د دې لپاره هم اجر دی. او همدارنګه چې د دې لپاره اجر دی، د دې د میړه لپاره هم اجر دی، ځکه د هغه له مال نه یې صدقه کړې ده او د ښه کار اقدام یې کړی دی. خو ښه خبره دا ده چې له میړه نه اجازه واخیستل سي او دومره شی به نه ورکړي چې میړه ته پکې تاوان ډېر راوړي. ولو بعضې خلک دي وایي ولې سیالي مې سر ته ورسېږي، په اسلام کې د دغه شانو سیالي به نه کوئ، د بل په مال کې تصرف نسته. یا مثال خپل یو څوک راغلی دی بدون د میړه له اجازې نه یو شی ورکوي، که چیرې ښځه راجګه سي، خپل ورور، خپل مور، خپل خور،
بل چاته بدون د میړه له اجازې نه یو شی ورکوي بیا وایي دا مې صدقه کړی زه د دې ما کور کې اوسېږم زه د دې واکداره یم دا د ما حق دی نه 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 خویندو له دې نه به اجتناب کوئ له میړه نه به اجازه اخلئ بیا به په کار باندې لاس پورې کوئ بیا به هغه کار سرته رسوئ ځکه په هغه کې به هم د دنیا او د آخرت سرفرازي او کامیابي وي او بل نورو چارو کې چې د خپل مال چښتنه وي بیا دا کولی سي چې صدقه وکړي خو افضله خبره بیا دا ده چې د میړه اجازه پکې شرط هغې نه به اجازه اخلي چې د خپل مال صدقه کوم ځکه چې متابعت د میړه هم په جای سي میړه هم امیر دی هم آمر دی د هغه په ښځه د هغه په متابعت سره ماموره ده د شریعت له مقرراتو سره سم دا نه چې میړه ورته وایي ته فحشا په مخ بوځه او دا ماموره ده نه بیا هلته دا دی لا طاعت المخلوق فی معصیة الخالق که چیرې میړه پلار مور یا بل د کور مشر په سړي یا امیر یا حاکم سړي ته داسې حکم کوي چې په هغه کې نافرمانی د الله جل جلاله راځي بیا به هغه کار سرته نه رسي نو ښه خبره بیا د میړو لپاره دا ده چې د خپلو ښځو لپاره دومره څه مال ورکړه چې هغه یې صدقه کړي د میړو لپاره د خاوندانو لپاره مناسب ده چې د خپلو ښځو لپاره د خپلو میرمنو لپاره یو څه مال ورکړي چې هغه یې صدقه کړي تر څو له د ثواب نه بهرمنې سي او څنګه سي دا زندګي هم همداسې په مخ ځي چې یو له بل سره به سازش کړي هغه به هغه ته خیر ورسي دا به ده ته خیر ورسي نو دا چې میړه یو څه مال ورکوي خپلې ښځې ته چې دا واخله او صدقه یې کړه په لار د الله کې د ده لپاره هم خیر ده د ښځې لپاره هم خیر ده ځکه هغه هغو لارو ته هڅوي چې هغه اوامر د شریعت دي او بل ګټه ورسوي نو په صدقه کې ګټه ده کامیابي ده فضیلتونه دي د دنیا او د آخرت دا و د دې سوال جواب بل سوال یې راشکه کړی و په باره د دې کې چې طلاق په نامزادۍ کې څنګه دی یعنې مخکې له قبول ایجاب نه هغه 3 مرحلې لري چې هغه بیا زه په آینده درس کې هم دلته درس وخت نیسي طلاق بعضې چې یو نامزدي سوي وي یو لفظ اخیستل سوی وي بیرته د میړه راجګېږي ښځه طلاقوي دا یوه مرحله ده بل دا چې قبول ایجاب سوی وي یعنې کوزده سوي وي دسمال یې راوړی وي بیا طلاقېږي ښځه مخکې له خلوت صحیحه نه یا له جما کولو نه او دریم هغه ده چې نکاح وسي خلاص سي کور ترې راوړي خلوت صحیحه وسي جما له ښځې سره وسي نو بیا ښځه طلاقه سي نو دا 3 وختونه دي بیا هر یو یې ځان ته بحث لري ځان ته شرایط لري ځان ته شواهد لري شریعت له مقرراتو سره سم هغه به بیا په هغو لارو باندې بیا طلاقېږي یا مثال ښځه څه وخت تقاضا د طلاق کولی سي څه وخت یې نسي کولی تفریق څه وخت راځي د محکمې لخوا تفریق ورته تعینېږي یا مثال ښځه چې میړه یې ورک سي څومره وخت دا انتظار کولی سي نو دغه پوښتنې دي له ما یې بعضې ورونه کوي خو زه دا د دوی نه دا هیله لرم چې د شریعت او ژوندون خپرونې له لارې نه له علما کرامو نه وکړي خو زه به هم کوشش وکړم چې تا چا چې پوښتنې راشکه کړي دي چې بیا دا ونه وایي چې د موږ سوالو ته جواب نه وایي نو په ډېره لنډه توګه له خپل د علم له تقاضا سره سم له خپل وس او توان سره سم د علماو له لارښوونې سره سم چې په کتابو کې هغو کومه مسله څه رقم راخیستې ده او څنګه یې بیان کړې ده هغه به په خپل وخت لږ تاسو ته بیا بیان کړم اول بحث به په هغه کې وکړو چې په لفظ کې چې مثال ښځه میړه ته ورته وایي ته په ما طلاق یا دا طلاقه سوه نه سوه مخکې له قبول ایجاب نه هېڅ نه وه قبول ایجاب نه ده سوی تعین د مهر نه ده سوی او شاهدان حضور نه لري صرف یو لفظ یې ورکړی یو څوک جګ سوي دي ما دا خپله لور تا ته درکړې ده او یو هغه مثال ووایي یا یو جلکۍ وایي چې زه تا کوم او هلک ورته وایي ته ما وکړلې مخکې له دې چې قبول ایجاب و تعین د مهر وسي شاهدان راسي دا کومه مرحله ده او څه خبرې کې کېږي ښځه ما صلاحیت د دې لري یو چاته ورته ویلي یا پلار ورکړی ده یا ورور ورکړی ده یا خپله دې ورته ویلي زه دې کوم بل وخت خوښ نه دی سړی ما دې یوه بانه او پلمه ورته غواړي چې ورکې که قبول ایجاب به مو نسي یا نکاح مو نسي نو آیا په نکاح کې خیر ډېر دی که په هغه کې بل سوال یې ورور کړی و چې آیا که ښځه په حالت د طهر کې وي یعنې چې نکاح یې کېږي که چېرې ته دا په میاشتني مرض کې وایي آیا دا نکاح صحیح ده که نه چې دې بیان مو نه کړه چې زه په حالت حیض کې یم او قبول ایجاب وسه او نکاح یې وسوله بیا د ناوې دغه چې پارسي کې ورته وایي عروس دغه په حالت د ماهوار مریضي کې وایي نو آیا دا نکاح صحیح ده که نه ده صحیح دا یوه مسله ده که چیرې دا نو دا نکاح کېږي که نه کېږي او همدارنګه په حالت د ماهوار مریضي کې دغه ښځه میړه طلاقي نو په دغه وخت کې طلاقېږي که نه طلاقېږي دا مهم موضوعات دي ورونو ډېر مهم دي ټوله ټولنه ورسره اخته ده له دې مشکلاتو سره نو د دې تفسیر او ترجمې او بیان ته ډېر اشد ضرورت دی د موږ د درس متعلق پوښتنې نه دي د موږ درس قرآن پوهنه ده چې د قرآن په باره کې معلومات د تجوید په باره کې معلومات خلکو ته په اختیار کې ورکړو او د حدیثو د زده کړې مرتبط یا د حدیثو مرتبط بحثونه او موضوعات خلکو ته وروپېژنو چې تر څو په حدیث پېژندنه کې عامه پوهاوی ډېر سي خو په هر حال بیا به
د وخت له تقاضا سره سم یې ووایي و پوښتنې ته انشاءالله جواب ووایم که څوک بیا په دې کې عجله لري نور مشکلات لرئ نو دا پټ مه ساتئ ځکه دا ډېر مهم موضوعات دي په دې کې ډېر مشکلات راپېښېږي تاسې به خبر نه یې طلاق به واقع تاسې به خبر نه یې زهار و لعان به واقع سي نه ولاړ سئ له علماو کرامو نه پوښتنه وکئ د ټولنیزو رسنیو له لارو پوښتنې وکئ تلویزیونونو ته زنګ ووایئ کوم علماو کرام چې پوښتنو ته جوابونه وایي هغو سره پوښتنې وکئ او ځان ښه پرې پوه کئ او بیا په ورځنیو چارو کې په هغه باندې عمل وکړئ ځکه دا مهم او اړین موضوعات دي بعضې ورونه دې راجګېږي ښځې ته وایي ځه څه ته په ما طلاق یې ګورې په دې خبرو کې ټوکې نسته ته به وایي ما ټوکې وکړلې هغه طلاقه سي یو ورور بل سوال راښکه کړی یو سړی که یو چا ته ورته وایي چې ته د ما خور نو آیا دا څنګه ده دا یې خور کېږي که نه یا مثال زه له پلانۍ ښځې سره نکاح نه کوم دې ته ما خور ویلي دي نو دغه خور ویل بیا درې مرحلې لري چې له دې خور ویلو نه مطلب طلاق دی مطلب اظهار دی مطلب ټوکې دي څنګه دي په هره مرحله کې ځان ته مسایل فقهاو راخیستي دي چې هره مرحله یوه مسئله لري چې علما ویلي دي چې په دې مرحله کې به داسې کړي دې کې به داسې کړي دې کې به داسې کړي نو د وخت نه ما تاسو درته وایي چې د فقهاو د علماو دا تصنیفات دغه زیارونه او دا کوششونه قابل د قدر دي هغو علماو دغه مسائل موږ ته حل کړي دي بیان کړي دي تشریح کړي دي وضاحت یې ورکړی دی تفصیل یې ورکړی دی په رڼا د قرآن و حدیث کې نو د هغو هغه کوششونه او هغه زحمتونه قابل د قدر دي موږ باید هغو ته مراجعه وکړو هغه کتابونه او هغه تصنیفات چې موږ ته دا مسایل حل کړي دي او په ډېره ښه توګه یې موږ ته بیان کړي دي باید هغو ته مراجعه وکړو هغه زده کړو اوس خو په دغه موضوعات په هره ژبه باندې بیان سوي دي په هرې ژبې ته ترجمه سوي دي د فقه کتابونه اسانه سوي دي له عربي ژبې نه په پښتو په پارسي په اردو په هره ژبه باندې لیکل سوي او د مسئلې اسانه پکې حل سوي فتاوا ورته چې ورسئ مسله یې حل کړې ده که چیرې داسې وسوه داسې وکئ حواله یې په کتاب ورکړې ده چې پلاني معتبر کتاب کې داسې راغلې ده د دې مسئلې د حل لاره چې دغه ده دلیل چې دی دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې دا حدیث صحیح حدیث دی واجب العمل دی مقبول دی په هغه کې موږ تاسو ته لارې راښودلې دي نو دغه حدیث چې موږ زده کوو له خاطره د دې چې داسې د خپل مشکلات په دې کې حل کړو او هغه فقهاو او علماو او مصنفینو چې دغه تصنیفات کړي دا مسایل موږ ته حل کړي دي اجتهاد یې کړی دی په رڼا د قرآن و حدیث کې دغه د حدیثو له لارښوونې سره سم د موضوعات مو او د مسئلې موږ ته حل کړي دي دا دین یې راته اسانه کړی دی دا مسئلې راته اسانه کړي دي تر څو موږ په ورځنیو چارو کې له هغه نه ګټه واخلو استفاده ترې وکړو نو مراجعه وکړئ مطالعه وکړئ که بیا په مطالعه نه پوهېږئ په موضوع په مسئله باندې نه پوهېږئ نو بیا ښه خبره ده چې تعلیم وکړئ ګورئ د قضا او د افتا په باره کې یو کتابونه دي چې په دې پوهنتونو د شریعتو کې تدریسیږي یا په دې پوهنځیو د شریعتو کې تدریسیږي په نامه د قضا یو کتاب دی یو قاضي یو سړی نسي کولی چې د مطالعې له رویه چې د ډېره مطالعه کړې وي خو له مدرسې له عالم نه درس نه وي ویلی د مطالعې له رویه دی راسې قاضي قضا وکړي دا نسي کولی بلکې شرط دا دی چې د به علم کړی وي له استاز نه به یې څه زده کړي وي قضا نسي کولی دا قضا دا روغې جوړې ته تاسو چې ځئ دا مصلحین چې روان دي دا داسې نه کېږي چې له ځانه فیصلې کوي یا یو کتاب کې مازې یوه مسله مطالعه کړي راځي ځکه دی په هر اړخیزه معلومات په باره د هغه موضوع د حل کې نه لري شرعي معلومات نه لري یا د هغه مسئلې هر اړخیزه معلومات یې نه دي راټول کړي ما د وخت په حدیث پېژندنه کې مو ویلې چې موږ هلته په اهمیت د احادیثو باندې پوهېږو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې هر اړخیزه معلومات را پیدا کړو راټولې کړو ځان پرې پوه کړو بیا په اهمیت د احادیثو باندې پوهېږو نو که څوک یو کتاب مطالعه کوي د هغه له رویه بیا فیصلې کوي قضا کوي هغه نه ده صحیح ځکه هر اړخیز معلومات په غیر ارتباط باندې د سره نسته تعلیم نسته ورسره چا ورښودلي نه دي نو په قضا کولو کې شرط دا دی یو کتاب وایي په پوهنځي د شریعتو کې تدریسیږي چې علم به یې کړي او زده کړه به یې کړي بل وګوره په قضا کې شرط دا دی چې 3 نفره باتمن وي خو یوه ښځه نسي کولی چې قاضي سي خو یوه ښځه کولی سي چې فتوا ورکړي او په فتوا او د قضا په مابین کې دا مې د دې لپاره درته چې تعلیم و تعلم ضرور دی زده کړه مهمه ده له استاز نه زده کړه مهمه ده له هغه نه یو شی زده کول مهم دي نو ډېر څه ځان هم بیا نه زده کېږي چې کتاب مطالعه کوي ته به په ټولو خبرو باندې پوهېږي داسې مسایل رامنځته کېږي داسې الفاظ رامنځته کېږي چې مصنف هغه لیکلي دي خو هغه وایي چې دا په نورو کتابو کې هم د یو عالم دی نو نه پرې پوهېږي نو زر تر زره علماو ته ورسه هغه ټکی ښه درته تشریح کوي تفصیلوي بیانوي ښه دې پرې پوه کوي مجهول معلومې صیغې هم درته بیانوي ښه ټول نات درته کوي ښه دې پرې پوه کوي نو بیا به ښه کولی سي چې په ورځنیو چارو کې له هغه نه ګټه پورته کړي نو زده کړه تعلیم او تعلم تحصیل ډېر مهم دی له ځان نه څه نه زده کېږي چې هر څه موږ تاسو بیانوو دا له معتبرو کتابو د شریعت نه راخلو بیانوو ځکه موږ ته حد ټاکل سوی دی له حدودو د شریعت نه تېرېدل ناروا دي
لكل شيء حد وللاسلام حدود الاربعه. لپاره د هر شي حد تعین سوی دی. نبی علیه الصلوة والسلام وایي چې تاسو په مسائلو د دین کې له حد نه مه تېرېږئ. کوم حد چې درته ټاکل سوی دی تر هغه ځایه پورې روان سئ. د حدیثو په زده کړه کې مې یا په د دین په بیانولو کې مې څه درته بیان کړي دي په هغه عمل وکړئ، له څه مې چې منع کړي هغه نه اجتناب وکړئ. ډېر تجسس و کنجکاوي په دین کې صحیح نه ده. نو د هغه زده کړه مهمه ده، نو علماو ته مراجعه مهمه ده، فقهاو ته، مصنفینو ته، نو تر څو موږ ځان پې پوه کړو او هغه مسایل باید موږ او تاسې په هغه سرمخ د زندګي وګرځو چې جمهور علما په هغه باندې اتفاق کوي، معتبر کتابونه یې راخلي او د جمهور علماو رواوي په هغه عمل وکړو چې وایي دا پرېږدئ، هغه اجتناب وکړو. فقهاو او علما کرامو ته خصوص احنافو ته مراجعه وکړو چې هغه څه وایي. دې ځای خیرات مسؤلیت رفع کړی وي. یا به دا چې موږ به هغه څه باندې چې عمل کوو بل به لارښوونه راته کړي چې په دې باندې ولاړ سي، هغه مسؤلیت به یې دغه سي. بل به په هر بله ګټه به هم څه کړي، په هغه حقیقت د مسلې به هم پیدا کړي، هغه حقیقي لار او صراط المستقیم به هم پیدا کړي، په هغه باندې به روان سوي یو. نو مسؤلیت به هم رفع کړی وي. یو څوک چې د یو چا پوښتنه د یو کار پوښتنه له چا نه کوي، په هغه کې ځان اطمیناني کوي، خو له یو مرجع د تقلید یعنې له چا نه پوښتنه وکړي چې هغه واقعا مفتي وي، عالم وي، پوه وي په هغه باندې. که بیا هم وسوسې درته پیدا سولې، یو عالم یو مفتي پوه نه سوی کړلی، ښه ذهن در خلاص نه کړه، بل ته مراجعه وکړئ، ځان ښه اطمیناني کوي، نو دلته به مسؤلیت رفع وي. ځکه چې تا ته به لارښوونه د هغه سوي وي چې داسې وکړه. علما ورثه د انبیاو دي. نو بل به شک او وسوسې له منځه لاړې سي په عبادت او په اموراتو د دین باندې چې عمل کوې، په هغه کې به ثواب ډېر درته میلاو سي، رضامندي د الله جل جلاله به میلاو سي. او بل به په ښه طریقه سره سرته رسوي. کومه طریقه چې لپاره د هغه شریعت وضع کړې ده، هغه قواعد او اصول چې د هغه لپاره شریعت ایښي دي، په هغه باندې به پوره عمل سوی وي. د ټولنیزو شبکو له لارې زه کوشش کوم چې خلکو ته جوابونه ووایم، په کومو شیانو چې نه پوهېږم علماو ته مراجعه کوم، له هغو نه یې زده کوم. دغه علم چا پای ته نه ده رسولی، نه ټول علم د یوه سړي زده دی. هېڅ امکان نه لري چې یو سړی د هم فقهي عالم وي، هم د په صرفو کې کاپي معلومات ولري، هم د په نحوو کې ولري، هم د په فقه کې ولري، هم د په تصوف کې ولري، او هم د همداسې راجع چې په عقایدو کې دي کاپي دی دومره رسېدلی وي. نه، حتما یو څه یو عالم دی په فقه کې ډېر کاپي معلومات لري، بل بیا په صرف و نحو کې لري، بل مقرر دی، بل مدرس دی. خو په هره لار کې چې تاسو ته مشکل پیدا سه، چا ته ورسئ، هغه اهل د فن ته ورسئ، هغه سړي ته ورسئ چې هغه واقعا په هغه کې متخصص دی. په نحو کې څه علماو ته مراجعه وکړئ، د نحو په باره کې معلومات حاصل کړئ، په فقه کې څه، په هر شي کې څه، بالخصوص په اموراتو د دین کې به ډېر زر ځای له علماو به پوښتنه کوئ، ځکه په دې باندې موږ قرآن ماموره کړي یو، فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. درېیمه سپاره کې دي چې تاسې پوښتنې وکئ په اموراتو د دین کې چې په څه شي باندې نه پوهېدئ، له اهل ذکر له علماو نه په هغه څه باندې چې تاسې نه پوهېدئ ځان پرې پوه کئ. ان کنتم لا تعلمون په صورت کې چې تاسې یې په هغه حال کې تاسې پوښتنې وکړئ چې په هغه موضوع باندې نه پوهېږئ، عالمان نه یئ په هغه مسئله باندې نه پوهېږئ، نو هغه کار سرته رسوئ، په هغه باندې نه پوهېږئ چې آیا دا روا دی که ناروا، آیا په دې کې ثواب شته که نه، آیا په دې باندې موږ مامور په کولو یو او که مناسب یو ترې. نو تاسې سوال وکئ له علماو نه په هر هغه مسئلو کې، په هر هغه مشکلاتو کې چې نه پرې پوهېدئ، د حل لارې هم نه سوی ورته لټولی، نو علماو ته مراجعه وکړي. په هر حال الله وکړي چې پوه سوي یئ. مفسرین ګوره دي خورا زیات کوششونه یې کړي دي په تفسیر د قرآن کې، تر څو خلک عامه پوهاوی هم ډېر کړي، خلک په دې پوه کړي، د قرآن فصاحت او بلاغت ورته بیان کړي او د قرآن زده کړه ورته اسانه کړي. محدثینو بیا په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیاناتو کې د احادیثو مرتبط علوم یې تصنیف کړي دي، بیانات یې کړي، تر څو موږ حقیقت د خبرې ته ورسې واقعي حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته بیان کړي، تر څو خلک په هغه باندې عمل وکړي، د غلطو لارو مخنیوی وکړي، هغه خبرې چې هغه حدیث رسول الله نه دی او خلکو اطلاق په دې باندې د اسلام دښمنان کې د حدیث رسول الله دی د هغو مخنیوی وسي، نو دا ټول قابل د قدر دی، ټول قابل د ستاینې دي. نو تاسې کوشش وکئ د علماو سره رابطه برقرار کړئ، د علماو سره مینه پیدا کړئ. په اصل کې له علماو سره مینه له دین سره مینه ده، له الله سره مینه ده، له رسول الله سره مینه ده، ځکه علما ورثه د انبیا دي. او قرآن وایي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هل استفهام انکاري دی، الله جل جلاله وایي هرگز برابر نه دي. بل جای کې وایي انما یخشى الله من عباده العلماء،
په تحقیق سره له الله ښه ویرېدونکي خلک څوک دي؟ علما دي، ځکه هغه په هغه حقیقت سره پوهېږي. نو تاسې مراجعه وکئ. تعلیم و تعلم ډېر ضرور دی. زه مخالف د دې نه یم چې تاسې زده کړه د انګلیسي ما کوئ، د کمپیوټر ما کوئ، د نورو علومو ما کوئ، د ساینسي علومو ما کوئ، ویې کوئ، هغه هم مه کوئ، خو ضرور علم اول علم د قرآن دی، علم د احادیثو د رسول الله دی، علم د شریعت دی. هغه علم دی چې په هغه تاسو باندې فرض دی، تر څو موږ ورځنۍ چارې د هغه مطابق روانې کړو، په هغه مکلفیتو باندې پوه شو چې موږ الله جل جلاله په هغه باندې مکلف کړي یو. خپل وجایب وپېژنو، خپلې وظیفې وپېژنو، امورات د دین مو وپېژنو او هغه وکولی شو چې په ورځنیو چارو کې عملي کړو. نو دا ډېر مهم دی. د قرآن زده کړه ډېره مهمه ده، ځکه بعضې قاري صاحبان وایي موږ تېرو ورځو کې چېرته یوه دوره افتتاح کړله، هلته قاري صاحبانو قرآن ویلې، سپین ږیرو ویلې، خو بعضې قاري صاحبانو نه هم قرآن ویل کېده. نه، باید هغه داسې ونه وي زه قاري یم بس د ما هر څه زده سوه. نه، باید زده یې کړي، په هر هغه څه باندې ځان پوه کړه چې نه پرې پوهېږي. هر څوک چې وایي چې زه په دغه کار کې نه پوهېږم، دا په اصل کې پوه دی. په څه پوه دی؟ په خپله ناپوهي باندې پوه دی. هېڅوک جامع الکمالات نه دی. علم یو بحر دی، هېڅوک هم ټول نسي زده کولی او نه چاته بیانولی سي. د علم او د علماو په منځ کې هم درجه بندي ده. یو ډېر عالم وي، یو لږ وي، یو متوسط وي، یو اعلی وي، یو ادنا وي. نو کوشش وکئ هر عالم که اعلی دی که اوسط دی که ادنا دی قابل د قدر دی، د هغه د پوهې په ارتباط باندې له هغه نه معلومات حاصل کړئ او سرمشق د زندګي یې کړئ. که پرې پوه نه سولې دا نه معنا چې هغه ملا تا ته یوه مسله ونه سوی کړلی، ته پرې پوه نه سوی کړلی یا لپاره د هغه مشکل شرعي لاره د حل پیدا نه سوی کړلی، نو دا نه پوهېږي. دا فیصلې مه کوئ، دا فتوا دستي مه ورکوئ. نه، هغه پوهېږي، صرف په دغه موضوع باندې نه پوهېږي، نور په یو څه باندې خو پوهېږي. له خپل واس او له خپلو امکاناتو سره سم دین ته په خدمت کولو کې، مسلمانانو ته په خدمت کولو کې، جامعې ته په خدمت کولو کې، شعائر د الله په تطبیقولو کې، نافذولو د شریعت کې کوټلي ګامونه پورته کوي. او باید موږ تاسې کوټلي ګامونه پورته کړو په دعوت او تبلیغ د اسلام کې. په هر حال راځم دې ته چې تعلیم و تعلم ډېر ضرور دی. ځان ښه پوه کوئ، بیا عمل پرې کوئ. او د قرآن په زده کړه کې ډېره توجه مو غواړم، باید ډېره توجه وکړو. اول هغه څنګه چې شایست د قرآن دی، لیاقت د قرآن دی، او څنګه چې قاري صاحبانو یا قرآن پوهانو یا قاریانو کوم قواعد وضع کړي، هغه ټول د امام نه دي زده، نه هم زده کېږي. ډېر سخت دي، خو هغه ضرور مراحل خو به زده کوو تر څو له لحن جلي نه مخنیوی وسي، تر څو قرآن هغسې وویل سي چې معنا یې تغییر نه سي، تر څو د قرآن په تلاوت سره ثواب مرتب سي او ګناه دا نه چې موږ قرآن مطالعه کوو قرآن بیرته به موږ لعنت وایي. ځکه په یو جای کې راځي وایي بعضې قاریان قرآن وایي خو قرآن بیرته لعنت پې وایي، یعنی الفاظ غلط وایي، ذاتي صفات د حروفو یا ناقص ادا کېږي، حروف یا په بشپړه توګه له منځه ځي او په لوستلو د قرآن سره معنا تغیرېږي. تاسې وګورئ وصیف او سیف، په یوه سوات و سین باندې به څومره فرق دی. سیف وړي ته وایي، سیف تورې ته وایي، توره او وړی، سیف سیف. تاسې وګورئ د تورې د وړي څومره تغییر دی، معنا کې څومره تغییر دی. که چیرې موږ راجع شو چې د ځای کې چې هغه ځای کې مطلب وړی وي، له هغه نه معنا توره واخلو، خو معنا د قرآن تغییر سوله لمونځ پې فاسد سي. نو په دې اندازه به وایو چې معنا د قرآن پې تغییر نه سي، یعنې له لحن جلي نه مخنیوی سوی د هر شي ارزښت له حکم نه وي. اوس راځو په تجوید کې د موږ درس په ابتدا او اعاده کې دی. ابتدا شروع کولو ته وایي، اعاده له سره ګرځولو یا څه ته وایي، له سر نه راګرځولو یا ویلو ته وایي. چې شروع کوو هغه ته ابتدای حقیقي وایي. ابتدا څه ته وایي؟ شروع کولو ته وایي. او اعاده له سره راګرځولو ته وایي. ابتدا له سر د آیات نه چې موږ په تلاوت د قرآن کې ابتدا له سر د آیات نه کوو یا له سر د جملې نه کوو، هغلته څه ده؟ دې ته ابتدای حقیقي وایي. ابتدای حقیقي وایي. او موږ ویلي چې ابتدا شروع کولو ته وایي په لغت کې، او اعاده راګرځولو ته وایي چې یو ځای باندې وقف کوي بیرته له سره راګرځوي، یا مثال یو ځای باندې درېږي بیرته هغه آیات یا هغه جمله له سره رانیسي وایي، دې ته اعاده وایي. او ابتدا په دوه قسمه ده، یو حقیقي ده او بله لفظي ده. ښه، ابتدا په اعاده کې خبرې روانې کړي دي. ابتدا شروع د تلاوت د قرآن شان ته وایي او اعاده له سره لوستلو ته وایي. نو دغه ابتدا په دوه قسمه ده، یو حقیقي ده او بله اضافي ده. حقیقي ابتدا هغه ده چې له سر د آیت نه شروع کوي او وایي، او اضافي
ابتدا هغه ده چې د وقف له کبله په یو ځای باندې درېږي، په یوه جمله په یو کلمه باندې درېږي او بېرته له سره وایي، یعنې هغه آیات له سره کوي یا هغه داسې والذین یؤمنون یا یؤمنون په ودرېدي د وقف له کبله بېرته د له والذین اعاده کوي وایي، دې ته ابتدای لفظي وایي اضافي وایي، یعنی د وقف له کبله نفس دی وسوځېده، بل کوم مشکل پیښ سه په یو ځای باندې ودرېدلی او بېرته د ابتدا له سره کړه، دې ته ابتدای اضافي وایي. ابتدای حقیقي ته وایي چې په یو ځای کې تلاوت شروع کوي له سر د آیات نه شروع وکړي، دې ته ابتدای حقیقي وایي. چې دغه ابتدای اضافي او ابتدای حقیقي بیا په دوه قسمه ده، یو قسم جایز او بل قسم ناجایز ده. راځو په جایز کې خبرې کوو. جایز بیا دوه قسمه ده. اول کومه ابتدا ده؟ هغه ابتدا ده چې د امتحان یا د زده کړې په ارتباط باندې ابتدا کوي. یو چاته شاګردانو ته درس وایي، امتحان ترې اخلي، لپاره د امتحان او د زده کړې له یو ځای نه ابتدا کوي، دا یو قسم ابتدا ده. او بل قسم ابتدا ده چې اختیاري ده، په خپله په یو ځای باندې درېږي او له هغه ځای نه مثال یا راځي له یو ځای نه تلاوت د قرآن عظیم شان شروع کوي، اختیاري ده، په اختیار تام په اطمینان کامل سره د قرآن عظیم شان تلاوت پیلوي شروع کوي. ابتدا شروع کولو پیلولو ته وایي. نو دوه قسمه سوله ده، جایز ابتدا دوه قسمه سوله. یو ابتدا هغه ده چې په نیت د امتحان او د روزنې سره وي، یا په نیت امتحان او آموزش سره وي، د روزنې سره وي یو. او بله ابتدا کومه ده چې په اراده په خپله اراده سره شروع یا پیل د تلاوت د قرآن عظیم شان کې له سر د یوه آیات نه یا له سر د یوې کلمې له سر د یوه آیات نه. دلته وایي به اراده خود ابتدا کردن و این ابتدا به سین است. نو اوله نو موږ ویلي چې جایز ابتدا دوه قسمه و. یو ابتدا چې په نیت د آموزش او د امتحان او یا د آزموینې او د روزنې باندې ابتدا کوي. تلاوت د قرآن عظیم شان کې په منځ قرآن عظیم شان کې شاګردان درته ناست دي او ته له یوه ځای نه ابتدا کوي، قصد او نیت د ده دی چې امتحان واخلي، آزموینه واخلي له شاګردانو نه، له حافظانو نه، او په یا روزنه ورته کوي، تعلیم ورته کوي. او بله ابتدا ده چې په خپله اراده او په خپل قصد سره شروع له یوه آیت نه کوي یا له یوه کلمې نه کوي، نو دې ته ابتدا یا پیل یا شروع ویل کېږي. چې دغه قسم چې په خپله اراده او قصد سره شروع د تلاوت د قرآن عظیم شان کې درې قسمه ده. یو ابتدای تام ده، بله ابتدای کافی ده او بله ابتدای حسن ده. یو ابتدای تام ده، بله ابتدای کافی ده، بله ابتدای حسن ده. دا خو جایز ابتدا. جایز ابتدا اول په اول قدم کې په دوه ډوله وه، یو ابتدای چې په نیت د امتحان و آموزش، او بل ابتدا یا شروع کول یا پیل د تلاوت په خپل اختیار سره، چې په د خپل اختیار سره دغه بیا درې قسمه ده. چی شي ده؟ تام، حسن، کافی. او بل ابتدای ناجایز ده و ناروا ده، یعنی پیل له داسې کلمې یا له داسې جایه چې معنا د آیت غلطوي، ناتکمیله تمامیږي، یا معنا د آیت ته چی شي کی ضرر رسي، او معنا د آیت غلطوي، له داسې جایه ابتدا کول یا پیل د تلاوت د قرآن عظیم شان کول ده ناروا و ناجایز دي. یعنی موږ او تاسې باید داسې جای نه تلاوت د قرآن عظیم شان پیل کو چې معنا د قرآن پکې غلطه نسی، معنا د قرآن پکې صحیح وي. که له داسې آیات نه یا له داسې سر د داسې کلمې او جملې نه شروع وکړو چې هغه د موږ د پیلولو په ارتباط یا هغه پیل د تلاوت چې موږ کوو معنا د قرآن تغییروي، معنا د آیت غلطوي، نو بیا به څه کي؟ دغه قسم ابتدا ناروا ده. ناروا ابتدا یا ناجایز ابتدا هغه ده کومه ده؟ دلته وایي ابتدا کردن، ابتدا کول له هغه کلمې نه چې هغه ابتدا باعث د غلطي د معنا د آیت ګرځي، یعنی معنا د آیت پکې غلطیږي. نو په دې وخت کې دغه ابتدا ناجایز او ناروا ده. یعنی له داسې کلمې نه به ابتدا نه کوي، تلاوت به نه پیلوي چې معنا د قرآن پکې غلطه سي، بلکې له سر د آیت نه او له داسې کلمې نه به پیلوي چې معنا د قرآن پکې صحیح وي، معنا د قرآن پکې غلطه نه سي. که چیرې معنا د قرآن پکې غلطېدله، معنا د آیات پکې غلطېدله، نو بیا چی کېږي؟ بیا دغه ابتدا ناجایز او ناروا ده. ښه، اوس راځو چې د موږ ویل ابتدای تام ده، ابتدای حسن ده، ابتدای کافی ده.
لکه څنګه مې چې ویل چې وقف تام، وقف حسن، وقف کافي، وقف قبیح، همدارنګه د دې ابتدا هم همداسې بیان دی. ابتدای تام شروع له هغه آیات نه کول چې هغه معنن و لفظا، یا پیل د تلاوت له هغه آیات نه کول چې هغه معنن و لفظا له ماقبل سره ختم سوی وي، ارتباط ونه لري. یعنی معنن و لفظا هغه آیات له بل آیات سره ارتباط ونه لري، ارتباط قطع سوی، معنن و لفظا ارتباط سره قطع سوی وي، له داسې آیات نه ته شروع یا پیل د تلاوت د قرآن عظیم شان کې دې ته ابتدای تام وایي. لکه ګورئ اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. په دې باندې دې وقف وکړه، ودرېدلې اعاده بېرته نه کې ان الذین کفروا. په دې ځای کې معنن و لفظا ارتباط د دې آیاتو سره قطع دی. یعنی د ان الذین لهم المفلحون سره معنن و لفظا ارتباط نشته، بلکې قطع دی. نو ابتدا له دغه ان الذین آیات نه چې کوي له سر د دې آیات نه کوي، دې ته ابتدای تام وایي. ابتدای تام یعنی پیل د تلاوت له داسې سر د داسې آیات نه چې هغه هلته معنن و لفظا د ما بعد یعنی شروع ته ترې کوي له ما قبل سره معنن و لفظا ارتباط قطع وي. نو دغه ابتدا دغه پیل د تلاوت ته له دغه ځای نه چی وایي؟ ابتدای تام وایي. نو موږ ویلې ابتدای تام. ابتدای تام شروع کول، پیل د تلاوت کول له هغې کلمې نه چې له ما قبل سره معنوي و لفظي ارتباط قطع وي، دې ته ابتدای تام وایي. ابتدای کافی، ابتدای کافی هغه ته وایي یا ابتدا کول، شروع کول، پیل د تلاوت له هغې کلمې نه چې له ما قبل سره لفظي ارتباط قطع وي او معنوي ارتباطي وي. لفظي ارتباط قطع وي او معنوي ارتباطي وي. لکه رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك. دلته لفظا چی دی؟ ارتباط قطع دی، خو معنا نسته. دې ته ابتدای کافي وایي. یعنی ګوره موږ په وقف کې مو ویل چې وقف تام هغه ته وایي چې په داسې ځای باندې موږ ودرېږو چې د هغه لفظا و معنا د ما قبل له ما بعد، د ما بعد له ما قبل سره ارتباط لفظا و معنا خلاص. نو په دې باندې درېدل بهتر دي او اعادات کې ضرور نشته. وقف کافي مو ویلې چې په دې ځای باندې موږ وقف کوو چې لفظا چی شي وي؟ ارتباط قطع وي، خو معنا ارتباط وي. نو چې په ودرېدلې اعادې ته ضرورت نشته، له ما بعد نه شروع. او وقف حسن بیا هغه چې معنا و لفظا ارتباط سره وي. نو هم وقف او هم وصل، یعنی ابتدا و اعاده دواړه جایز دي. اوس د ابتدا و وقف یو له بل سره لازم و ملزوم دي. تاسې ورته وګورئ په ابتدای تام کې موږ وویلې چې موږ د داسې کلمې نه ابتدا یا پیل د تلاوت یا شروع د تلاوت کوو چې د هغې له ما قبل سره لفظا و معنا ارتباط قطع وي. لکه هم المفلحون کې مې ویل ان الذین باندې پیل کوو، دې ته ابتدای تام وایي. او ابتدای کافی هغه ابتدا ته موږ ویل چې له داسې آیات یا له داسې کلمې نه موږ پیل د تلاوت کوو چې د هغې له ما قبل سره د ما بعد له ما قبل سره معنوي ارتباط وي، لفظي نه وي. معنوي وي، لفظي نه وي. لکه ومما رزقناهم ينفقون والذین، په ينفقون باندې ودرېدلې، والذین د ابتدا شروع کړل. والذین کلمات چې ده له دې ځای نه چې موږ شروع ورته وکړله، ابتدا مو کړه، دا صحیح ده. ګرڅه لفظا اغسته ارتباط سته و معنا نسته، دې ته وقف تام وقف کافي هم وایي. نو چې په دې ځای کې موږ ودرېدلو له والذین هم شروع وکړله، بهتره خبر ده. اعادې ته پکې دی ومما رزقناهم ينفقون ضرورت نشته. بهتره خبر ده چې له والذین شروع وکړو، په دې ځای باندې وقف نو که په والذین باندې موږ ابتدا هم کوو، دغه ابتدا ته ابتدای کافي وایي، ځکه د دغې کلمې د والذین له ينفقون کلمې سره ارتباط معنوي سته او لفظي نشته. نو پیل د تلاوت له هغه کلمې نه چې ما قبل سره لفظي ارتباط قطع وي او معنوي ارتباط وي، دې ته ابتدای کافي وایي. او اوس راځو ابتدای حسن ته. ابتدای حسن یا پیل د تلاوت له هغې کلمې نه چې له هغې کلمې نه چې له ما قبل سره لفظي او معنوي ارتباط وي. بیا څنګه ده؟ په دغه وخت کې ابتدا یا شروع کول له هغې کلمې نه، یا ابتدا او شروع د تلاوت کې موږ خبره کوو، په قرآن کې کوو، چې تاسې ښه ورته متوجه یې ورونو. زه ډېر کوشش کوم چې دا درسونه ډېر تشریح کړم، ډېر تفصیل ورکړم. د ما حرص دا دی چې تاسې ښه پې پوه کړم او وسوسې او شکونه م له مغزه لرې سي، او کوشش مې دا دی چې تاسې څنګه پوه کړی سم. چې ما ته کوم ځای په کتاب کې ډېر سخت دي، زده کړی راته سخته سي، زه ښه نه پې پوهېږم، نو زه ډېر کوشش کوم چې هغه ډېر تشریح کړم تر څو تاسې ښه پې پوه سئ. او که پې پوه هم نه سئ، هغه د ما خالیګاوو ته
یا هغه جایو ته چې زه نه پرې پوهېږم ښه متوجه سئ چې تاسې هم نه پرې پوهېږئ په هغه جای باندې چې نه پوهېږئ د ما له ذبې هم ښه نه پرې پوهېږئ کوشش کوئ چې دا خو یې ښه تشریح نه کړئ دا څنګه تشویش درته پیدا سي او وسوسې درته پیدا سي نه دا به څنګه وي دا خو زه پرې پوه نه سولم نو هغه خپلې ناپوهۍ ته متوجه کوي او باعث د دې ګرځي تر څو تاسې قراو او علماو ته مراجعه وکئ زده یې کړئ او ځان ښه پرې پوه کړئ هغه جایو ته هم ښه غواړم ځکه ډېر تشریح ورکوم چې ښه ورته متوجه کړم چې په هغه جایو ښه نه پوهېږئ ډېر هغه ته متوجه سئ دا فکر و مغز هم حافظه هم ټوله ورته راټوله سي دا ټول فکر هم په همغه جای باندې تمرکز وکړي راټول سي چې نه پرې پوهېږئ ښه زه هم نسم پرې پوهلی د ما له خولې نه هم ښه نه پرې پوهېږئ ما هم داسې تشریح نه وي ورکړي چې تاسې لپاره قناعت بخش وي او تاسې ښه پرې پوه سئ نو باعث د دې ګرځي چې تا ته دا تشویش پیدا شوی دی تر څو ته عالم ته مراجعه وکړي او ځان ښه پرې پوه کړي او هغه جای چې ته ښه نه پرې پوهېږي هغه جای ته ښه متوجه کېږئ سرسرکي نه درشکه تېرېږي ښه پرې پوه سئ چې هو دا خو والا داسې نه ده لکه دا داسې تشریح کړ دا خو داسې نه ده راغلی دا په کوم کتاب کې راغلی دا څنګه خبره نو تا ته تشویش پیدا سه ته نه پرې پوهېږې نو چې پرې پوه نه سولې او ما هم داسې تشریح نه کړې چې ته پرې پوه سې نو دغه جای بیا تاسې لیواله کوي دې ته تر څو معتبرو قاریانو علماو محدثینو ته مراجعه وکړئ تر څو په هغه جای ښه پوه سئ د دې له خاطر هم زه ډېره تشریح ورکوم په هر حال راځو اوس ابتدای حسن ته ابتدای حسن کومې ابتدا ته وایي هغې ابتدا ته وایي شروع کول د تلاوت د قرآن عظیم الشان له هغې کلمې نه چې له ماقبل سره معنوي و لفظي ارتباط موجود وي نو له هغې کلمې نه شروع کول قرا او قاری صاحبان او قرا د علم تجوید بهتر نه ګڼي یعنی له داسې کلمې نه وایي شروع مه کوئ چې لفظا و معنا له ماقبل سره ارتباط وي لفظا و معنا له ماقبل سره ارتباط وي دا بهتر قرآن نشمیری وای دا ابتدا صحیح نه ده خو په یوه صورت کې صحیح ده چې له سر د آیات نه وي له کوم ځای نه وي له سر د آیات نه وي که چیرې د الفاظو یا د کلمو ارتباط یو له بل سره لفظا و معنا ختم نه و لکه موږ چې په وقف حسن کې وویل په وقف حسن کې مو ویلې که چیرې موږ په داسې ځای باندې وقف وکړ چې له هغه سره معنا و لفظا ارتباط وو د کلمو په خپل قد کې معنا و لفظا ارتباط وو نو په دغه ځای باندې ودرېدلې نو هم درېدل صحیح دي و هم اعاده صحیح ده لکه په رب العالمین الرحمن الرحیم ګورئ دلته علما په همدې وقفو په دغه کې ښه خبره دا ګڼي چې شروع د آیات هم چې له مابعد کلمې یا له آیات نه کوي که چیرې سر د آیاتو بهتره خبر ده او روا ده او شروع پرې وکړه که چیرې په منځ د آیات کې وو نو بیا اعاده بهتر ده بیا چی ده بیا اعاده بهتر ده ابتدا بهتر نه ده یعنی توقف بهتر نه ده اعاده بهتر ده په چی شي کې شروع کول له هغې کلمې نه چې د هغې معنوي او لفظي ارتباط له ماقبل سره وي نه معنوي ارتباط سره خلاص وي نه لفظي وي که چیرې په منځ د آیات کې وه په دې ځای باندې د که وقف وکړه اضطراري وقف یا د نفس وسوځېده یا بل کوم مشکل پېښ شو نو اعاده پکې بهتر ده چې له سر د آیات یې وکړي ابتدا له مابعد نه له هغې کلمې نه چې له ماقبل سره معنوي او لفظي ارتباط وي په مابین د تلاوت کې قراو دغه ابتدا صحیح نه ده ګڼلې او وایي چې دا ښه نه ده بهتره خبر نه ده بهتره خبر دا ده چې اعاده پکې وسي او له سر د آیات شروع وسي او که چیرې دا و چې په آیات باندې ودرېدلې او د ابتدا له سر د آیات نه راتله ولو که د دې کلمې چې له سر د آیات نه راتله معنوي او لفظي ارتباط یو له بل سره قطع نه و په دې وخت کې د کسر له سر د آیات نه بیا ابتدا کوله دې ته ابتدای حسن وایي نو بیا پروا نه لري له سر د آیات نه که چیرې ابتدا کې یا پیل د ابتدا د تلاوت کېدل یا پیل د تلاوت کېده بیا پروا نه لري او که په منځ د تلاوت کې و نو بیا اعاده بهتر ده ګورئ دلته اوس وایي وقف حسن وقف حسن هغه وقف ته وایي چې په داسې ځای باندې موږ وقف کوو چې هغه ته لفظا و معنا تکمیل شوي وي معنا هم تکمیل وي او لفظ هم تکمیل وي خو د دغه کلمو او د دغه آیاتو یو له بل سره معنوي او لفظي ارتباط وي نو په دې وخت کې اعاده او وقف دواړه روا دي چې له سر د آیات وي اعاده او وقف دواړه روا دي دا وقف حسن او ابتدای حسن هم دا ده که چیرې موږ له داسې کلمې نه شروع کوو او که چیرې له داسې کلمې نه شروع وسي چې د هغې کلمې لفظا و معنا ارتباط له ماقبل سره وي که چیرې په منځ د آیات کې وه نو بیا دغه ابتدا
بهتره نه ده. قرا یا علما د تجوید وایي چې دا ابتدا بهتره نه ده، بهتره ده چې له سر د آیات نه ونیسي. که چیرې وقف مه کوئ، اضطراري وقف و نفس مو سوځېده، نو اعاده بهتر ده، اعاده بهتر ده. او لکه له سر د آیات ابتدا م کوله، شروع م کوله، بیا پروا نه لري. لکه رب العالمین، الرحمن الرحیم، دا پروا نه کوي، بیا یې وایي ووایئ، بیا یې تلاوت کړي. نو په ابتدای حسن کې م ډېر فکري. بیا یې تشریح کوم. ابتدای حسن شروع کول یا پیل د تلاوت له هغې کلمې نه چې د محبت سره لفظي و معنوي ارتباط وي. که چیرې دا په منځ د آیت کې وي، نو قرا و علمای د تجوید وایي چې دا بهتره ابتدا نه ده. بهتره خبره دا ده چې که چیرې وقف هم پرې وکړه، یا مثال قرآن را خلاص که پیل د تلاوت هم کوئ، نو له داسې کلمې و له دې جملې نه یې مه شروع کوئ چې هغه لفظي و معنوي ارتباط له ما قبل سره لري، نو له سر د آیت نه شروع کوو. که چیرې دا و چې له سر د آیت نه و، بیا صحیح ده، جواز لري، روا ده. او که له مابین د آیت نه و، له داسې کلمې نه شروع یا ابتدا یا پیل د تلاوت د قرآن عظیم شان کوه چې هغه معنوي و لفظي ارتباط له ما قبل سره درلوده، نو څنګه دی؟ نو دا بهتره خبره نه ده. بهتره نه ده چې تاسو له دې ځای نه شروع وکړئ. ښه خبره نه ده. نو چی وکړئ؟ ښه خبره دا ده چې له سر د آیات نه شروع سي. او که چیرې له سر د آیات هم کوو، بیا روا ده، پروا نه لري. او که چیرې وقف هم وکړه په داسې کلمه باندې، وقف حسن دې ته وایي چې معنوي و لفظي معنا هم تکمیله سوي و لفظا هم خلاصوي، خو له ما قبل سره چی شي لري؟ ارتباط لري. که له سر د آیات نه و، وقف حسن دی، له سر د آیات نه شروع وسي، هم اعاده روا ده او هم وقف روا ده. یعنی که به اعاده کوي روا ده، او که په همدغه ځای باندې درېږي ما بعد آیات شروع کوي هم روا ده، که چیرې آیات په آیات باندې و. او که چیرې په مابین د آیات کې په داسې کلمه باندې ودرېدی چې لفظا معنا سره خلاصه وه، لفظا و معنا سره تکمیل سوي و، خو معنوي او لفظي ارتباط له ما قبل سره درلوده، نو له هغه ما بعد نه شروع مه کوئ چې لفظي و معنوي ارتباط له ما قبل سره درلوده. نو دا بهتره خبر نه ده چې تاسو بیا وقف کړی وي، له هغې خبرې نه، له هغې کلمې نه شروع وکړئ چې لفظي و معنوي ارتباط له ما قبل سره، بلکې اعاده بیا ښه ده. بهتره خبره اعاده ده چې له سر د آیات نه اعاده وکړي. او که د ابتدا له سر د آیات نه کوله، دا بیا روا ده، جایز ده او ښه خبره ده. نو دې ته وایي درې قسمه ابتدا. و کومه ابتدا؟ جایز ابتدا. اول دوه قسمه و. یو اول ابتدا موږ ویل چې په دوه قسمه ده، یو جایز یو ناجایز. اول هم دا ویلې چې حقیقي و لفظي ده. حقیقي من بیان کړه چې لفظي کومې ورته وایي او حقیقي کومې ورته وایي. بیا راغلو دا دواړه وویلې، بیا مو ویلې چې دا په دوه قسمه دي، یو جایز یو ناجایز. جایز بیا په دوه قسمه وه چې یو په نیت د امتحان، روزنې، آزموینې د شاګردانو د محصلینو باندې ابتدا کوي. بل هغه دی چې په خپله اراده او قصد سره ابتدا یا پیل د تلاوت د قرآن عظیم شان له یوې کلمې له یوه آیات نه شروع کوي، چې دا بیا په درې قسمه ده: تام، کافي، حسن. او بل ابتدای ناجایز ده. ابتدای ناجایز چی ته وایي؟ یا ابتدا یا پیل د تلاوت د قرآن عظیم شان یا شروع د تلاوت د قرآن عظیم شان له هغې کلمې نه چې که چیرې موږ له هغه نه ابتدا شروع کړو، معنا د آیت غلطوي، نو له دې نه ناروا ده. له هغې کلمې نه معنا د آیت ته ضرر رسوي او غلطوي، باعث د غلطي د معنا د آیت ګرځي، نو دغه ابتدا ناروا و ناجایزه ده. بلکې له سر د آیت نه به شروع کړي تر څو معنا د قرآن، معنا د آیت د قرآن عظیم شان تغییر نسی، غلطه نسی. که باعث د غلطي کېدله، بیا ناروا ده او ناجایزه ده. نو ناجایزه ابتدا هم د یوه ابتدا ده چې له سر د داسې کلمې نه شروع وسي چې هغه معنا د آیت غلطوي، او هغه ابتدا باعث د غلطي د آیت د قرآن عظیم شان ګرځي، نو دغه قسم ابتدا یا پیل د تلاوت له داسې کلمې نه چې باعث د غلطي د آیت د قرآن عظیم شان ګرځي، دغه ناروا و ناجایزه ده. بلکې له سر د آیت نه او له داسې ځای نه به ابتدا، له داسې کلمې نه به ابتدا، پیل، شروع د تلاوت د قرآن عظیم شان کوئ تر څو باعث د غلطي د آیت معنا د آیت د قرآن عظیم شان نسی، یعنی باعث د دې نسی چې معنا د آیت غلطه کی. له دې ځای به شروع کوئ چې معنا د قرآن، مفهوم د قرآن ترې واخیستل سي، معنای غلطه نه کی، بلکې معنای صحیح راسي او صحیح وي. که چیرې باعث د غلطي د معنا د آیت د قرآن عظیم شان ګرځېده، بیا به ابتدا ناجایزه وي، نه به یې کوئ. له داسې ځای به شروع کوئ چې معنا د قرآن پکې تکمیله وي او غلطه نسی. الله وکړي چې پې پوه سوي یئ. نو ابتدا
وویلې چې ابتدا شروع پیل د تلاوت ته وایي او بیا په دوه قسمه دی لفظي او حقیقي که ابتدا موږ له سر د آیت نه کوو شروع د آیت د قرآن عظیم شان له سر د آیت نه کوو دې ته ابتدای حقیقي وایي او ابتدای لفظي اضافي کومې ته وایي چې په یو ځای باندې موږ درېږو په یو آیت په یوه کلمه یا په یو ځای د قرآن عظیم شان باندې موږ درېږو وقف کوو د وقف له کبله رامنځته کېږي او نیت هم دی چې دا بېرته اعاده کوو له سر نه شروع کوو دا ځای څنګه یې کوو له سر نه وایو نو دې ته بیا ابتدای اضافي وایي یعنې په یو ځای باندې وقف کوو په دې نیت باندې چې دا بیا بېرته له سره وایو څنګه یې وایو له سره وایو داسې وایو والذین یؤمنون ښه نفس هم وسوځي د وقف هم پرې وکړه نو بیا څه وایو والذین یؤمنون بما اعاده هم پرې وکړه په نیت د اعاده باندې موږ ابتدا وکړله دې ته ابتدای لفظي هغه اضافي وایي دلته داسې وایي و اگر بعد از وقف کردن به نیت دوباره خواندن باشد آن را ابتدای اضافی گوید چې پس د وقف کولو نه په نیت د اعاده یا دوباره ویلو باندې دغه آیت د قرآن عظیم شان یا د هغې کلمې باندې وي نو دې ته ابتدای یعنې ابتدای اضافي د اضافه شروع کول په یو ځای باندې د وقف وکړه بېرته د هغه له سره ونیو الله وکړي چې څه مو زده کړي وي د ابتدا بحث خلاص نو ابتدا مو انشاءالله یا پیل د تلاوت د قرآن عظیم شان کې کافی معلومات چې د ما زده او کتاب راخیستی و هغه مې تاسو ته بیان کړه زه کوشش کوم چې په مقدماتي توګه سره تاسو ته قرآن پوهنې او د حدیث پېژندنې مرتبط بحثونه او موضوعات تاسو ته بیان کړم تر څو تاسو ښه پرې پوه شئ عامه پوهاوی هم ډېر شي او باعث دې شي تر څو تاسو وکولی شئ چې د تعلیم د قرآن او د تجوید او دو کې نور معلومات راټول کړئ متوجه شئ او هغه جوړو ته چې نه پرې پوهېږئ که پرې پوهېږئ په هغې کې ښه سرچ و تحقیق وکړئ په هغې کې نور هم خپل معلومات ډېر کوي نو په آخر کې وایم والله اعلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین برحمتک یا ارحم الراحمین الله وکړي چې څه مو زده کړي وي